خصوصا على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد طلوع صلی اللہ علیہ وسلم. زما د علی بیگ پا دین مانی مین غیرت مندو، تاسو د مدرسہ عائشہ اسلامیہ للبنات د سالانہ چادر پوشی او دستار داغی پا تقریب کے تشریف فرمائی. دا ډیر لوی او مبارک تقریب دے، چاپیر فتنی دی او دا فتنو او دا مادیت پا دور کے دا دین خبر کول اگر ډیر سخت کار دے. عالمی طاقتونا دا دغی مدرسو نم دا دہشت گردی اڈل پا نم مانی یادئی. ایوئی دا مدرسی ندی، دا دہشت گردی اڈی دی. منگا وایو دا خیر اڈی دی. کستا پلار مغواڑی دا مدرسی نشی بندولے. دا اللہ آباد کڑی شوی مدرسی اگر دا اسبابو پا درجہ کے دا دین دا حفاظت مراکز دی. کدا مدرسی اڑنگی دی، بیا اے مسلمان دا خپل دین فکر دیو کا، بیا دا خپل ایمان او دا غیرت او دا ننگ او دا ناموس فکرو کا. او اصل جنگم دغا دے، اگئی دا مدرسی خلاف ندی، بلکہ دی مدرسہ کے چے کم قرآن لستلشی دا غی خلاف دی. خدا وینا چے منگا دا قرآن خلاف را پیاسی دلیو نو نم دا طالب او دا مولا دی. در حقیقت ٹارگیٹ اسلام دے، در حقیقت ٹارگیٹ اغا اسلامی تہذیب و تمدن دے. مغرب ظالم دیر پتیزی سر زمون پا دے معاشرہ کے مغربی کلچر پروموٹ کول واڑی. تاسو پا دے موبائلونو کے گولائی یو ڈیرہ بظاہر معصومانہ نارا پا تختو دا پاسا دا اسلام آباد ڈمو اگا اولی کلاو پا دے فیس بکونو مانے خورکا چے میرا جسم او میری مرضی. دا بظاہر خوشنما خبر دا، لیکن در حقیقت پا دی کے دن زہر پرات دی. دا دی مانا دادا چه زما اختیار دے که خپل سر تختم او که پردی سر تختم. دا معنی دا دا مٹیستوب لارا کلاول دی پا فامانو که چه در توویم چه خضی وی چه زمون خواخا دا چه کم خوا مٹی دیزو. نو دا اسلام آباد پز مکہ مانے دا NGOs خضی را پاسی
او په تختو د پاسه دا ناره لګوي او خلک تېنه فوټوګان وباسي او بیا هغه فوټوګان هغه خورولی شي. تاسو ورته په انګریزي کې شعر وایئ. ما ته یو سړي ووایي چې په کروړونو خلکو دا ناره شعر کا، په مطلب یې پوه نه دي د نر بچي، خو ګوته پې راکاږي او به شعر کوي چې میرا جسم میری مرضی. نو دا د مغرب یو چال دی، یو منصوبه ده چې دا مسلمان دا پرده ولې کوي، دا ښځه په چادر او په چاردیوارۍ کې ولې ناسته ده. زمونږ کلچر ته چیلنج ورکوي، خو مونږ هم دی ته چیلنج ورکوو چې په اسلام آباد کې خو مو دا ناره والی ده، خو که دې خوا رانیغ شوئ نو بیا به خبر شئ دا د پښتنو وطن دی. دا میرا جسم اور مرضی خدا کی زمونږ دا عقیده ده. ځکه نه پتا دې فالج راشي او ته دې کونټی شي بیا میرا جسم او میری مرضی ځان نیغ کا، بیا خو ګرځي په دې سترګې دې خو لوونې کینسر ولګېږي. زمونږ کوړي کې یو خان دی، د هغه خان زوی دی او د اربونو روپو مالک دی. هر څلور پنځه میاشتې بعد ځي او په کراچۍ او په امریکې او په برطانیې کې د دې سترګې اپریشن کوي. ما یې څه چل شوی دی؟ وایي یاره دې سترګې کې لاندې یو بیماري ده، هغې ته فنګس وایي. هغه فنګس چې شروع شي بیا زما دا سترګې بینایي م ختمه شي او زه خراب یم او سر مې م خوږېږي. نو چې میرا جسم او میری مرضي، ځکه نه یو خان او نواب دی خپله دا سترګه د پیسو په زور برابر کي که نه، میرا جسم او میری مرضي. ما خیال چې له شل اپریشنه به هغه خان کړي، ډېر ښه سړی دی هغه. خو هسې درته ویم چې فالج در باندې راشي او کونټي شي نو بیا میرا جسم او میری مرضي نشته. او چې کینسر در باندې ولګېږي او د پېښور د ارنم اسپتال کې او د شوکت خانم اسپتال کې علاجونه کې او علاجونه او کیموتراپي کامیابیږي نه، نو میرا جسم او میری نسمنه نر بچې که نه، میرا جسم او میری مرضي. بیا دعاګانې کې بیا مولایان راغواړي، بیا ختمونه او بیا دمونه او بیا چفونه. نو چرته لاړو ستا هغه میرا جسم او میری مرضي؟ نو دا لپړې ښځې راوتې دي او زمونږ اسلامي تهذیب او تمدن هغه دفن کول غواړي، ختمول غواړي او دا مدرسې اسلامي تهذیب او تمدن ژوندی ساتل غواړي. تاسو د چا سره ملګرتیا کوئ؟ د مدرسو سره. الحمدلله ستاسو دا وجود دلته په دې خبره باندې دال دی. فارسی کې وایي چې رنګ را بیبي حال را مپرس، د سړي رنګ ته ګوره او تپوس یې مه کوه چې په څه حال دی. نو الحمدلله مولانا حیات ګل صاحب چې په دې کلي کې دا مدرسه آباده کو په یو څو کاله کې دومره لویه ترقي وکړه، او مولانا حبیب الرحمن صاحب او مولانا عبیدالله صاحب او دا نور ناس علما چې د حقانیې فارغ التحصیل دي، دی ته الله پاک د درس و تدریس بهترین موقع ورکا. او تاسو ته الله پاک خپل بچی په دین باندې د آراسته کولو موقع ورکا. کنی حیات ګل قاري صاحب دا کوړي خلکو نه پرېښودو، 17 کاله غالبا د هلته خدمت وکړو، لیکن ستاسو غونې غیرتیانو د ده سره ملاتړ وکړو او نن د مدرسې نه 45 جینکۍ فارغ التحصیل شوې. هغوی ته حیا، غیرت، ننګ، ناموس دا وښولی شوه، لیکن مغرب زمونږ د حیا او غیرت پسې راغشتي ده. وایي سوات کې د یو NGO ښځه هغه یو کور ته ننوته، یو ابۍ اوړه غږله او کا سبزي کټکوله. نو هغه ابۍ ته د NGOs والا جینۍ وایي چې ابۍ څه کې؟ وایي ګوري چې څه کوم که نه، اوړه غږم، سبزي کټ کوم، دې سره به څه کې؟ یاره دا به مې خاوند راځي او ستړی ستومانه د کار نه او د روزګار نه هغه به خوري، زه به خورم، بچي به مې خوري. بیا مخامخ په موږي د پاسه هغه یو غوا تړلې وه، هغه غوا ته یې وکتل، وایي ابۍ په تا او په دې غوا کې خو څه فرق نشته. وایي دا څنګه؟ وایي دا غوا هم په دغه موږي تړلې ده
ته چې ورته اخور ته سوا چې هغه خوري او چې مالک یې پرانیزي او د یو ځای نه بل ځای ته یې بوځي او غوجلې لرې کوي بس دغه کاري د دغې دیوال نه بهر دیم خپې نه دي ښي تام نه دي وګوره دا ظالمه سمه طریقې سره زمونږ خلکو ته غلط درس ورکوي ابۍ ډېره هوښیاره وه وایي پکار دی چې ته چېرته بهر چکر ووې د سوات آبشارونه وګورې سیل سپاټې وکړې اسلام آباد وګورې او په دغه کې وګرځېږي په لوی لوی ښارونو کې وګرځېږي نو لږ ساعت بعد هغه ابۍ هم ډېره هوښیاره وه لږ ساعت بعد کور ته یو خره راننوته او چې خره کور ته راننوته نو ابۍ ورته وایي چې او خوري په تا کې او په دې خرې کې هم فرق نشته و یا څنګه وایي دا مونږ چې سهار وباسو نو در په در خاورې په سر ګرځي چېرته څه وکتل ویې خوړل چېرته یې اوبه وکتل په خوړونو که وګرځېده او که په کندو وایي دغه شانې تم د کوره راوتي زر وکېږه نو دا خو هوښیاره ښځه وه خو نادانه ښځې هغه د دی په دې خوشنما نارو کې راشي او وایي یاره مغرب لګیا دی ښځو ته حقوق ورکوي څه حقوق ورکوي کور کې چې د دریو بچو خدمت کوي نو وایي په تا باندې ظلم دی او چې په هوایي جهاز کې ایر هوسټ شي او د 300 تنانو مخکې رومالونه اچوي او بیا ورته روټیانې کېدي او بیا د هغوی غصې هم برداشت کوي نو د 300 کسانو خدمت ګران دی او که د 3 ماشومانو دا ظالمان دي نو اسلام او شریعت خلاف مغرب ډېر په تیزۍ سره زمونږ په دې وطن کې خوشنما لیبل سره هغه کار کوي لګیا دی لیکن الحمدلله ای ته معلومه ده چې زمونږ په لاره کې خرنټ هغه دا مدرسې دي مغرب هم په دې پوهېږي مدرسې د خیر اړې دي ما ته یو مدرسه وښایه د کراچۍ نه والا تر خیبره پورې او د بولان د غرونو نه والا ان تر چترال او در ګلګت غرونو پورې 10,000 مدرسې دي رجسټرډ 30,000 مدارسو کې په یو مدرسه کې پولیس سټیشن شته نشته او د پاکستان یونیورسټیانې وګوره څومره غټې یونیورسټیانې دي په هغې کې هر یونیورسټۍ کې یو چوکۍ ده بلکې باقاعده پولیس سټیشن دی پکې پولیس کوم ځای کې پکاري تاسو نه تپوس کوم چېرته چې د امن و امان مسله وي چېرته د لا این آرډر مسایل پیدا کېږي د اکوړي مدرسه کې 15,000 طالبان سبق وایي لیکن الحمدلله ثم الحمدلله په دې 3 کاله کې تر اوسه پورې یو ورځ هم د یو پولیس ضرورت نه دی پېښ شوی چې یاره طالبان وجنګېدل او طالبانو سټرایک وکړو او نن طالبانو بوک هړتال کړی دی او نن جلسه ده او یو بل یې وواله او د یو بل سرونه یې مات کړل یونیورسټیو کې سهار ماښام تاسو ګورئ چې دا کو تکماریانې وي جلوسونه وي د یو بل وجلي او پولیس هغه چاپې ووایي په هاسټلو کې او په هاسټلو کې باقاعده خلکو بمونه او راکټونه او تماچې د پاکستان په حیث یو مدرسه کې تماچه نشته زه ورته کله کله ویم چې حقانیه خو ام المدارس ده د هغې د مدرسې په ګیټ د پاسه چې کوم چوکیدار ولاړ دی هغه سره هم ټوپک نشته ټوپک خو پرېږده زه ورته یم کوتک هم ورسره نشته نو دا مدرسې څنګه د دهشتګردۍ اډې دي دلته خو ټینکونه پکار دي اسلحې پکار دي مرمۍ پکار دي راکټ لانچنې پکار دي کلاکوفې پکار دي لیکن هیڅ شی نشته هغه اردو کې وایي که نه چې خرد کا نام رکھ دیا جنو اور جنو کا نام خرد وایي لیونتوب ته یې د روغتوب نوم کېښودو او روغ ته یې د لیونتوب نوم کې یو سړی ورځې رڼا ته شپه ووایي او شپې ته ورځ ووایي نو دا لیونی نه دی نو دا لیونی دی دی ته ښه پته ده لیکن مغرب دا غواړي چې ستاسو غوندې دینداره خلک په ایمان او په اسلام باندې مین خلک د دې مدرسو نه کټ کي او دا د مغرب پروپیګنډه ده ای وایي چې دې مدرسو ته دا خلک تعاون کوي چندې ورکوي زکاتونه او خیراتونه ورکوي دا طالب او ملا دومره بدنام کا چې یو سړی د طالب نوم اخلي چې مخې ته نه بل سړی اړوي او هغه ډېر په دې مهم کې لګیا دی کامیابي موندلو دپاره سرتوړ کوششونه کوي لیکن ستاسو غوندې سپین روبي ستاسو غوندې دینداره خلک ستاسو غوندې غیرتمند خلک هغه یې لګیا دی الحمدلله فیل کوي
دا نن د علي بیگ په دې وړوکي غوني کلي کې 45 ماشومانو هغه عالماتو ګرځېدې. دا د مغرب او د امریکې په مخ باندې څپېړه ده چې مونږ دینداره یو، مونږ د دې خپل دین نه ځان نه کټ کول غواړو. نو هغه یې لګیا دی مدرسو باندې حملې کوي. تاسو وکتل په افغانستان کې یو مدرسه وه کندوز کې، 2 واړه ماشومان چې حافظان شو، هغه 2 ماشومانو کیسه تاسو په دې فیسبوک ګورئ، اکو بکو خو ګورئ، خو دا ښې خبرې هم پکې ګورئ که نه. اسمهما اکبر من نفعهما. بشیر طالب نوم دی او د یو نوم بلال دی. وایي هغوی سبا دستاربندي وه، نو نن بازار ته لاړل او ځان ته یې امبیلونه واغېشتل. تاسو ورته امبیل وایئ که هار وایئ که کینټه وایئ که سیره ورته وایئ. سیرې یې واغېشتې او مور ته یې راړې چې مورې سبا به مونږ ته قاري صاحب هغه پټکې وتړي او زمونږ په ژوند کې ډېر لوی د خوشحالۍ هغه دور راغی او الحمدلله مونږ قرآن پاک الحمدونه والا تر والناس پورې ټول په دې سینه کې ځای کو. د دې نه به غټه خوشحالي لاسي. نو مورې چې سبا مونږ راشو نو ته مونږ ته بیا په دروازه کې دا امبیلونه او دا هارونه او دا ګلونه به غاړه کې اچې. مورې په دې تمه خپل دروازه او په درشل ولاړه ده چې اوس به بشیر او بلال راشي او هغوی ته به په غاړه کې دا ګلونو امبیلونه اچو. او په دې کې ناګهانه هغه طرف نه خلکو هغه چپرکټې نیولې دي او په هغې کې د هغه ماشومانو لاشونه راړل. د دې بشیر او بلال نه سپینه ګناه او نه توره ګناه. قرآن وایي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید. ای نور اس ګناه نه وکړي ما سوای د دې نه چې ای وي مونږ خدای منو او رسول منو. نو د مسلمان جرم بل اس نشته ما سوای د دې نه چې هغه مسلمان دی. نن کافر د دنیا په هر ګوټ کې مسلمان زپی لګیا دی. 200 ماشومان یې ته او تیغ کل په کندوز کې، په شام کې څومره واړه واړه تیکه ماشومان. تاسو ګورئ یو ظالم فوجي د بشار الاسد او د روس په ایما سره هغه چړه واخلي او د ماشوم په ګېډه کې ورننه باسي. ما ته پرون یو کس کیسه کوله، باقاعده قسم دی، وایي ما وکتو یو ماشوم و هغه د دې ګوډې مانې چې دی نو ورته چړه راکاږله او کټې که ورته خپه ورته په 2 حصو کې تقسیم کا. دا واړه واړه تیکه ماشومانو د دې نور څه ګناه ده. نو زه یم چې زمونږ مسلمانانو ته بیداره کېدل پکار دي او د دې احساس پکار دی. اللہ پاک دے تاسو مونږ ټولو ته نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خنددن پونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. دا اول ورځې نه د اسلام مخالفت کافر شروع کړی دی. نن که امریکا ده نو پخوا تاتاریانو، که نن روس دی نو پخوا نور ملکونه او کیسر او کسراو. خو هره زمانه کې الله پاک هر فرعون دپاره موسی راوچت کړی دی. نو انشاءالله ډېر زر به الله پاک د حقانیې علماء په ذریعه باندې دا امریکم زیر و زبر کوي. لکه روس چې ختم کو، الله د حقانیې دا برکات دي چې نن شرق او غرب د عالم کې هغه د قال الله او د قال الرسول خورونکي لګیا دی. ستاسو په دې وړوکي غونې کلي کې ما خیال اوس دې لیست کې ما وکتل 14 که 19 فارغان دي د حقانیې. دا معمولی خبره ده. داسې د موزمبیک په یو ځنګل کې تبلیغي جماعت والا خپل کارګزاري بیانوله چې مونږ ګرځېدو هغه جومات کې دننه ناګهانه چې ورننوتو نو مونږ زړه کې دا خبره راغله چې یاره دې ځنګل کې یو عالم پکار دی چې د تورو بچو ته قرآن ښایي. نو وایي مونږ په دې فکر کیو، خو چې د جومات حال ته ورننوتو نو دننه ګورو چې یو کلاس جوړ دی او تور ناست دي واړه ماشومان او د یو قاري نه قرآن وایي. تبلیغي ملګري وایي چې مونږ هغه سره الیک سلیک پوښتنه مو وکړه ته د کوم ځای؟ هغه وایي مونږ د پاکستان یو. هغه استاد د پاکستانو او د افریقې په ځنګل کې د قرآن درس ورکولو. بیا مونږ ورته وایي چې استاد د کوم ځای نه فارغې؟ وایي دا کوړي د حقانیې د مدرسې. نو د حقانیې مدرسې فیض الحمدلله الحمدلله د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. نن ستاسو کلی د حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب چې د دروازې نه را رانوتو ما ورته دا هغه ګلونه دي چې تا کرلی دي او نن باراور شو الحمدلله. او دا څومره چې علما دي دا د دې کلي هغه خیرخواهان دي. یو کلي کې چې مدرسه قایمه شي د دې معنا دا ده چې هغه کلي باندې د الله رحمتونه متوجه دي. او کوم کلي کې چې مدرسه وي او هغه شاړه شي نو د هغه کلي خلک د په خپل ایمانونو باندې ویریږي. ځکه دا د الله دغه رحمتونو ناشکري ده. نو دې مدرسو ستاسو دین او ایمان محفوظ کړی دی. نن چې په روس کې څه حال دی؟ دا وجه دا وه چې خلکو یو وخت کې د علماو قدر نو کړی.
دا غي نتیجه ده چې دا امام بخاری دا دغه حدیث چې درته واورولو دا امام بخاری دا دغه روسو امام مسلم دا هغه دی د امام نسائی دا هغه ځای دی دا لوی لوی علما لیکن یو دور رالو کافر ظالم هغه مسلمانانو او دا هغه دغه کې پراپیګنډي وکړي او علماو نه متنفره کړل د هغې په نتیجه کې نن هلته برای نام مسلمانان پاتې دي نو بهرحال الله پاک دی دا مدرسې آبادې او شادابې وساتي حدیث چې ما ووی د هغې معنا دا ده چې خیرکم من تعال تاسو کې بهترین سړی هغه سړی دی چې چا قرآن ووی او صرف یې ونه وي بیا یې بل ته خولو نو دا مدرسې دغه ډیوټي او دغه ذمہداري ادا کوي الله پاک دې تاسو زمونږ په ټولو حال باندې رحم وکړي او دا ظالمان چې د کافر په اشارو باندې زمونږ په دې ملک کې مغربي کلچر پروموټ کول غواړي الله دې هدایت ورکړي او که هدایت یې په قسمت کې نی نو بیا د خدای د دې ځمکې نه اوچت کړي چې دا دنیا ترې نه پاکه شي وآخر دعوای ان الحمد لله رب العالمین